د جنت د داخلېدلو یو سبب دا دی چې سړی د الله رب العالمین د نومونو حفاظت کوي، یعنې د الله نومونه یاد کړي، په معنا یې ځان پوهېږي، په دغې نومونو د الله ذکر کوي، دا خپل یاد کې وساتي او د دې مطابق د الله بندګي کوي، دا انسان جنتی دی. امام بخاری، امام مسلم رحمهم الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه حدیث نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لله 99 اسما 100 الا واحده لا يحفظها احد الا دخل الجنه. د الله یو کم سل نومونه دي، هیڅ یو انسان د دې حفاظت نه کوي چې دا یاد کی، د دې په معنا ځان پوي کی، د دې ذکر کوي او د دې مطابق د الله بندگی کوي، مگر دغه انسان به جنت ته داخل شي.